استاد فاتجمن هست مي وطن يدهر افغان دل وروح. بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي معاونیت په کچه باندې واحد معیاري فارمټ او د پلان او پالیسي امریت نوښت یو واحد معیاري فارمټ جوړ شو ترڅو د لومړي معاونیت په کچه باندې پالیسي راځو پر دغه ځای باندې کلیک کوو چې دلته لیکل شوي دي تاسو کولای شئ له دغه ځای څخه خپله مراسله انتخاب کړئ. په دې کونج کې دلته کلیک کوو چې موږ او تاسو ته د مراسلاتو هغه فهرست مخته راځي او بیا اړوندې ادارې ته یې واستوو. نو اوس د ازمایښت په حساب چې سر مو په خلاص د پښتو مکتوب دغه یو فارمټ انتخابوو. کله چې مو دغه فارمټ انتخاب کړئ په سر کې لیکل شوي دي د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت لومړی معاونیت. دغه درې هغه څه دي چې په فارمټ کې هغه تغییر نه خوري او دا ټوله لاک دي. پاته درې لاندې برخې دي. اوس که دغه فارمټ چیرې د لومړي معاونیت په مرکزي قدمه کې یوه اداره انتخابوي نو دی به په دغه اول خپل اړوند قدمه ولیکي. په دغه اوله برخه کې د دفتر لوی ریاست به لیکي. په دوهمه قدمه کې به بیا د دفتر لوی ریاست ته چې کوم ریاست یا امریت یا مدیریت گزارش دهی دی هغه به خپل دغه نوم به لیکي. بیا په دریم ځای کې به د خپل ریاست اړوند که امریت و یا مدیریت و چې دا کار د مربوط و هغه به لیکي. او که چیرې دغه فارمټ په ولایاتو کې یو ولایت انتخابوي یا په ولسوالیو کې یو ولسوالي اداري کارکوونکي انتخابوي. فرض یې که یو ولایت دی کندهار ولایت دی په خپل اړوند قدمه کې به دلته دا لیکي د ولایت مقام خپل اړوند قدمه ولیکي. یعنی د دوهم ځای کې به د تامیناتو فرض یې که امریت ولیکي که چیرې دا مکتوب د تامیناتو د خوا څخه صادرېدی. په خپل دریم ځای کې به خپل اړوند قدمه که چیرې د تامیناتو په امریت کې دننه یو بخش و یو مدیریت و هغه به دا لیکي. او که چیرې بل بخش نو بیا دا کولی سي دا دریم ځای چې خپل اړوند قدمه ولیکي په دغه نامه دی دا به خرابوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان مطابق بسم الله الرحمن الرحیم هغه باید په مراسلاتو کې راسي. دا چې ځینو ادارو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله چا لوړه لیکلي چا کښته لیکلي. موږ چې کوم راهنمودونه او فرامین په دې برابر کې ولیکل د ادارې امور او د ریاست الوزرا دفتر او د مشرتابه دفتر په هغوی ټولو کې بسم الله الرحمن الرحیم په همدغه ځای کې لیکلې ده. نو ځکه موږ دغه ځای ورته انتخاب کړي. بیا وروسته دلته د هغې ادارې نوم لیکل کېږي چې کوم دا مکتوب هغې ادارې ته ځي. او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا وروسته دی چې دا لاک دی په دې کې دی څوک تغییر نشي ورکولای. او بیا وروسته د موضوع لفظ دی چې کوم مکتوب د څه دپاره لیکل کېږي د هغه خلص په دغه ځای کې لیکل کېږي خو دا خرابېږي. دغه چې خراب سوه هلته خلص لیکل کېږي. بیا وروسته د مکتوب ټوله متن دلته لیکل کېږي. چې د مکتوب ټوله متن ولیکل سو لاندې هغه څوک چې په دغه اداره کې که هغه مرکزي اداره او که ولایتي اداره چې دی د امضا کولو صلاحیت لري دلته به خپل نوم لیکي. دلته په رسته بغل کې د فارمټ کافي لیکلی ده. که چیرې دغه مکتوب نور اداراتو ته هم استول کېدی یا د اجرااتو په موخه او یا د خبرتیا په موخه نو بیا هغه دلته ورسره لیکل کېږي. دلته لاندې د مکتوب د فارمټ په لاندې حصه کې درې یو نور ټکي هم شته چې دا پورټر کې دي د ادرس په نامه دی. دلته به د ادارې خپل ادرس لیکل کېږي. دغه ځای کې چې دا کومه اداره ده
د مثال په تور پلان پالیسي امریت دی اوس ته بدلته اوس موږ داسې سره لیکو د سلطان محمود غزنوي سړک کابل افغانستان او د کورنۍ چارو وزارت نوې تعمیر دا بدلته سره لیکو او په برېښنالیک کې بیا د پلان او پالیسي امریت هغه برېښنالیک چې رسمي د ادارې په نوم یې هغه به لیکو او په وروسته کې بیا د ادارې چې کوم دفتري ټلیفونو نمبرونه دي هغه به دلته لیکو ترڅو دا مکتوب پرسي او صادر سي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همچنان یادآوری است که از این فرمات وقتی استفاده میکنین باید فونت بنازنین در کامپیوترهایتان اینستال باشد، چون اگر فونت بنازنین نباشد امی سایز و صفحهش شاید از خارج شود و اما چیزی که ضرور است و باز در دسترس نمی باشد و امی فرمات ترتیب شده شامل بخش های زیر می باشد که ما را براتون تشریح میکنیم. خب جمعیم در امی کنج صفحه که علامه تیر از بالای ازی کلیک میکنیم، میایم در امی بخش اکسپلور کویک پارتس بالای ازی کلیک میکنیم و اینجا امی جنرال امی فهرست عمومی تمام مکاتب و مراسلاتی که ضرورت است با دری و پشتو همه چیز موجود می باشم که ما میایم امی مکتوب دری را خب این مکتوب دری می باشه که اینجا از تمام قدمه ها شروع است که از امارات اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله، معاونیت اول و اینی بخش های دیگهش که است یا ایدیتیبل است که شما میتونید اما هر بخشی که مربوط تان میشه امور نوشته کنید. به طور مثال اینجا ما معاونیت اول قدمه مرکزی هستیم، ما در بخش اولش نوشته میکنیم که بعد از این امی را خراب میکنیم چیزی که ما اینجا نوشته کردیم. اینجا ما نوشته میکنیم که ریاست عمومی دفتر. در این بخش دومش که هست اینجا ما مثلا باز از اون نوشته میکنیم که آمریت پلان و پالیسی، چون قدمه ایش هستیم آمریت پلان و پالیسی. و در بخش سوم اگر کدام مدیریت یا بخش دیگر داشته باشین میشه که نوشته کنیم، اگر نباشه ضرور نیست، این میشه دیلیت هم شود اینجا، یا اگر کدام قدمه پایینتر باشه میشه که نوشته شود. و امی بسم الله الرحمن الرحیم است به شروعش که یا دهی تغییرات نمه یا را لاک کردیم و اینجا مو اداره مربوطه به مو جایی که ما ارسال میکنیم در موجه نوشته میکنیم، مثلا به مقام محترم وزارت امور داخله. این السلام علیکم و رحمت الله. بعد از این موضوع خود خلاص نوشته میکنیم و هر چیزی که ضرورت داشته باشیم امور نوشته میکنیم و میایم بالای امی متن که امی را باز وقتی که امی متن کلش امی انتخاب کنیم میشه که پاکش کنیم و هر چیزی که ضرورت باشه ما نوشته کنیم که مرد خواسته ای که باشه که شروعش است و بدنیش است و ختم هر چیزی که میخواستیم ما باز نوشته میکنیم. و در امی بخش اسم و تخلص صلاحیت دار میایم که اما از اداره مربوطه ما هر کسی که صلاحیت دار است اسمش نوشته میکنیم، مثلا امریت پلان پالیسی نوشته میکنیم که امی اسم امیر صاحب و عنوان وظیفه‌ش هم که امیر پلان پالیسی می باشد. و اگر مکتوب مثلا متعهد المال باشه یا بعد دیگه جا هم کاپیش به خاطر اجراعات یا به خاطر می که با خبر شان ارسال کنیم میتونیم اینجا کلیک کنیم و امور تمامش اضافه کنیم، هر کسی که ضرورت باشه اسمش درج کنیم. در آخر مکتوب هم میایم که آدرس هست، اما آدرس بخشی مربوطه است. مثلا که ما نوشته کنیم که وزارت امور داخله مثلا سراک سلطان محمود غزنوی، ایمیل آدرس مربوطه دفتر نوشته میشه از همه اداره که هست، مثلا ما نوشته میکنیم که پلان پالیسی هم ایمیل مربوطه که داریم امور نوشته میکنیم، شماره تماس، شماره سیسکوی یا شماره دیجیتال همون بخش مربوطه اینجا نوشته میشه.